سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په آیرلینډ کې د پاکستان او آیرلینډ ترمنځ لوبه وه او په هغه کې یو افغان ځوان راجګېږي شاهنشاه افریدي ته، یا د 23 د اکتوبر پیغور ورکوي، یا ورته ګل خان وایي، یعنې په یو ډول هغه ته سپکاوی کوي. زه فکر کوم چې موږ افغانان هېڅکله هم په سیاست کې ځانونه نشو رسولی او هر کله موږ په سیاست کې ماتې خوړلې ده. کله چې موږ تاسې د ډیورنډ د خطې دعوا لرو، نو راځئ چې د هغې د کرښې هرې خوا ته پښتانه راخپل کړو. نه دا چې موږ تاسې نفرتونه خپاره کړو، هغوی ته ښکنځلې وکړو، هغوی ته ګلخانان ووایو، او بله دا چې موږ د کرکټ میچ ترې ګټلی ده، په میدان کې زموږ زمریان بریالي وو، له پاکستان څخه یې لوبه ګټلې ده. نو هغه لوبه په 23 د اکتوبر خلاصه سوه. هغه زموږ ټولو افغانانو لپاره د اختر ورځ وه، په دې کې هېڅ شک نشته. ولې راځئ چې موږ تاسې سپورټي اخلاق هم مراعات کړو، سیاست هم زده کړو او د ډیورنډ فرضي کرښې هغې خوا ته خپل پښتانه راخپل کړو، خپل خلک راخپل کړو. نه دا چې د نفرت په خپرولو سره هغوی له ځان څخه جلا کړو. موږ افغانان به تر کله هوښیارېږو؟ زه واقعا حیران پاتې یم. ځینې خلک بیا د دغه افغان دا کړنه ستایي چې زه سخت د دې مخالف یم. همدغه افغان د ځان لپاره مشکل جوړ کړ. اول خو دا و چې هلته د افغانستان لوبه نه وه، د آیرلینډ او د پاکستان لوبه وه. نو موږ ته هېڅ اړتیا نه وه چې موږ تاسې افغانان داسې یو کار وکړو چې پردۍ لوبې ته ورسو او په هغه کې موږ تاسې د ځان لپاره دښمنیانې پیدا کوو. څه ضرورت دی کار ته؟ آیا لیک له عقل څخه کار باید واخلو که وانه خلو؟ بل دا چې د ډیورنډ د کرښې خوا پښتانه زموږ تاسې خلک دي. دا چې اوس د استخباراتو لخوا د نورو کسانو لخوا زموږ په خلاف کارول کېږي، هغه جلا خبره ده، د زمانې یو مجبوریت ده. ولې هغه خلک موږ تاسې باید په مینه او په محبت راخپل کړو، د هغوی پر وړاندې باید نفرت خپور نه کړو. هغه خلک باید زموږ تاسې سره داسې یو احساس ولري چې هغه واقعا هم زموږ خپل خلک دي. که تاسې دا کارونه کوئ چې د هغوی پر وړاندې نفرتونه خپروئ، نو دا خو په دې معنا ده چې تاسې په خپله دا خلک د دښمن غېږې ته وسپارئ. شاهنشاه افریدي څوک؟ د افریدی کوم قوم؟ د خټک څوک دي؟ خو دا ټول زموږ پښتانه دي، د افغانستان خلک دي. پاکستان خو 2-3 کاله مخکې رامنځته شوی ده. نو آیا تاسې غواړئ چې د خپل پښتانه د دا ډول نفرتونو خپرولو په واسطه بیرته پاکستان ته وروسپارئ؟ هغه یو ملک چې هغه د انګریز په واسطه رامنځته شوی ده، او یو ملک هم نه دی، یو هېواد هم نشو ورته ویلی، بلکې د افغانستان او د هندوستان د 2 ټوټو څخه یو ځای دا رامنځته شوی ده. نو خدای ته وګورئ، لږ هوښیار شئ، لږ له عقل څخه کار واخلئ، خپل پښتانه مه بیابه کوئ، مه یې سپکوئ، ځانونه هم مه سپکوئ. دغه افغان چې دا کار کړی ده، زه شخصا د دې خلاف یم. داسې کړنو ته هېڅ ضرورت نشته. بس ته چې موږ تاسې د ICC او کرکینفو په پاڼو باندې کمنټونه ورته کوو، د 23 د اکتوبر ورته یادوو، هماغه کفایت کوي فکر کوم. بل دا چې راتلونکی ورلډ کپ بیا را روان ده، 20 ورځې نړیوال جام موږ تاسې په مخ کې لرو. دعاګانې کوئ چې په هغه کې افغان اتلان وځلیږي. زموږ افغان اتلان د دوی ځواب په میدان کې وایي. نو موږ تاسې د افغانانو په حیث چې ډېر په مشکلاتو زموږ ځینې افغانان مهاجرتونه کوي، اروپا او مختلفو ځایونو ته ځانونه رسوي، او له هغه وروسته بیا ځان ته داسې مشکلات او ستونزې جوړوي چې یا یې هغه هېوادونه خارجوي، یا یې بندیانوي، او یا خدای مکړه نور مشکلات ورته جوړوي. له هغه وروسته بیا پښیمانتیا په درد نه لګېږي. نو زما په ټولو هغو افغانانو چې هغه په هېواد کې دي، که له هېواده د باندې دي، که په ګاونډیو هېوادونو کې اوسېږي، کوښښ وکړئ چې د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې هر څومره قومونه پراته دي، له هغوی سره مینه وپالئ، هغوی په مینه ورورولي او په اسلامي اخوت سره راخپل کړئ، تر څو هغه له موږ نه پردي نه سي. نفرت مه خپروئ. دا زموږ خپل خلک دي. دا اوس چې جبر د زمان ده او انګریز زموږ تاسې په منځ کې دغه لیکه یا د فرضي کرښه جوړه کړې ده، دا په دې معنا نه ده چې دا خلک له موږ پردي سو. تر یو وخته به صحیح ده، دوی پرې حکومت وکړي، ولې دا زموږ خپل خلک دي. ښکنځلې مه ورته کوئ، سپکاوی مه ورته کوئ. له پاکستان سره رقابت، دښمني، دا هر څه سیاست، هر څه په خپل ځای، او سپورټي اخلاق موږ تاسې باید په خپل ځای کې مراعات کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي او دا پیغام مو خوښ شوی وي، راسره موافق یاستئ، نو هیله مې دا ده چې دا ویډیو تر نورو پورې هم ورسوئ، ویډیو درسره شیر کړئ، او پر افغانانو بیا هم غږ دا ده چې سپورټي اخلاق مراعات کړئ. سیاست جلا او سپورټي اخلاق جلا. سیاست ورزش کې هم په خپل ځای سره، کله چې زموږ لوبه وي بیا کولی شو موږ تاسې هر څه پکې ووایو، د وطن په ګټه، د خپلو لوبغاړو په ګټه. رقیبانو ته کولی شو لږ څه د چا خبره له سرزورۍ، خو په هوښیارتوب سره کار واخلو. ولې داسې نه چې پردۍ لوبې روانې یا موږ تاسې د آیرلینډ او پاکستان په لوبو کې د افغانستان بیرغ جګېدو، دا معنا نه لري. دا زما په نظر غیر منطقي خبره ده. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.